سلام له خورشیده د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني نن غرمه مهال د ولسي جرګې د کابل او پکتیا ولایتونو نویو غړو ته د لوړې له ورکړې وروسته هغوی ته د نوې دندې مبارکي وویله. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړ شوي وو د ولسواکۍ په تاریخ کې دا مسئله چې د ټاکنو پایلې 2 میاشتې وروسته اعلانیږي یوه فاجعه وبلله. نوموړي سره له دې چې په ولسي جرګه کې د غزني د نویو وکیلانو نشتون یوه خلا وبلله زیاته کړه چې د غزني ټاکنې به د ولسمشرۍ ولایتي او ولسوالیو شوراګانو سره یو ځای ترسره شي. واقعا یک فاجعه بود. در تاریخ نظام‌های مردم سالار بی سابقه است که نتیجه انتخابات 7 ماه را در بر بگیره. ابعاد دیگه از ایره چون عدلی و قضایی است مثلش صحبت نمیکن، اما ای که کمیسیون سابق بی‌کفایت بود، 2 کمیسیون دیگه باید شک و شبهه نباشه و اجماع مملکت در وجود داره. اما در یک نظام قانونمند باید قانون آیندهشان تصمیم بگیره، نه کدام فیصله فردی یا بر اساس احساسات آنی شد. د پکتیا د احمد آبا ولسوالۍ اړوند د مچلغو بند پر پوستې د طالبانو برید په شا وتنبول شو. په دغه برید کې چې تېره شپه نږدې 2 بجې ترسره شوی 2 بریدګر وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ مسؤلین زیاتوي په دې نښته کې یوه پولیس هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په لغمان کې طالبانو د جلب و جذب مسؤول د خپل ساتونکي له لوري وژل شوی دی. د قمندانۍ مسؤلین زیاتوي دا کس چې مولوي ګل محمد نومیده او په شیخ صاحب مشهور و تېره ورځ د الیشنګ ولسوالۍ په غازي آباد سیمه کې د خپل ساتونکي له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. د سرچینې په وینا د نوموړي یاد ساتونکی تر پیښې وروسته په الیشنګ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سرخي پله بندخونې کې د اخو ډب له امله 4 بندیان ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي دغه اخو ډب تېره ورځ له غرمې وروسته هغه مهال پیل شو چې ټاکل شوې وه د نشه یي توکو اړوند ځانګړې بندخونې وڅېړل شي، خو د 4 بلاکونو له چاڼ وروسته یو شمېر بندیانو پر یادو موظفینو برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې چې څو ساعته دوام وکړ 20 امنیتي سرتیري او 14 نور بندیان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د همګړۍ په یاده بندخونه کې وضعیت ارامه دی. او د هرات د ښوونځیو څه باندې 100 استازو تېره ورځ په یوې راټولېدنه کې له حکومته وغوښتل چې د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. دوی وایي د ښوونکو اوسنۍ تنخواه د دوی د ورځني ژوند لګښتونه نشي پوره کولی، نو حکومت باید د دوی معاشونه ډیر کړي. دغه ډله ښوونکي خبرداری ورکوي چې سر له سبا به د یو شمېر نورو ولایتونو له ښوونکو سره یو ځای کاري اعتصاب وکړي او دغه لړۍ به تر هغې دوام ومومي څو حکومت د دوی تنخواوې ډیرې کړي. له دې سره سم د هرات د پوهنې چارو مشر وایي د دغو ښوونکو غوښتنې به له مرکزي حکومت سره شریکې کړي، خو په اوسنیو شرایطو کې د ښوونکو د معاشونو ډیرول ستونزمن کار دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.